موږ دلته مثال لرو چې 1/2 ضربې 15 څو کېږي. 1/2 ضربې 15 دا معنا یعنې موږ 15 ځلې 1/2 سره جمع کړي دي چې داسې یې لیکلی سو 1/2 جمع 1/2 جمع 1/2 جمع 1/2 جمع 1/2 مساوي کېږي 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 مساوي کېږي. که 15 ځلې یو سره جمع کړو 15 کېږي. 15/2 یعنې 15 ضرب 1/2 مساوي کېږي په 15/2 سره. کولی شو دلته یې په شکلونو کې هم وښیو. زه به یو شکل دلته رسم کړم. باید 15 دانې دا ډول شکلونه دلته ولرو. زه به دا شکل کاپي کړم تر څو ټول شکلونه مو یو شان وي. دا یې 2 دانې شکلونه 3 دانې شکلونه 4 دانې شکلونه او 15 دانې شکلونه. که 15/2 باندې وویشو 2 سي 1/2 کېږي. یعنې 2 بشپړ شکلونه او یو شکل هم نیم چې په دې ډول به یې وښیو. یو بشپړ شکل 2 بشپړ شکلونه او دا شکل هم نیم دی. یا هم که دلته وګورو 15 ضرب 1/2 یعنې 15 دانې نیم شکلونه لرو چې دا شکلونه به داسې نیم کړو. دا شکلونه به ټول داسې نیم کړو. دا به هم نیم کړو او دا شکل به هم نیم کړو. نو که اوس وګورو 1 2 3 4 15 دانې نیم شکلونه لرو. نو اوس پوه شولو چې د کسرونو ضرب څه ډول ترسره کېږي. یوه بله لاره هم چې د کسرونو ضرب ترسره کېږي کولی شو هغه لاره هم دلته وګورو. وبه لیکو چې 1/2 ضربې 15/1 مساوي کېږي. په دې لاره کې لومړی باید چې هر عدد دلته وي هغه د کسر په شکل باندې ولیکو. لکه څنګه چې مو 15 ولیکل 15/1 بیرته 15 کېږي. په دې لاره سره په اسانۍ سره کولی شو کسرونه سره ضرب کړو. 1/2 ضرب 15/1 مساوي کېږي. صورت به د صورت سره ضرب کړو او مخرج به د مخرج سره ضرب کړو. 1 ضرب 15 1 ضرب 15 او مخرج کې 2 ضرب 1 لرو مساوي کېږي. 1 ضرب 15 کېږي. 2 ضرب 1 2 کېږي. بیا هم 15/2